کابل ته د قطر د ځانګړي استازي د راتګ راز ښکاره شو. د قطر استازي د استخباراتو له رئیس سره د څه لپاره وکتل او اصل هدف یې څه و او د چا پیغام یې راوړی و. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد ځانګړي استازي د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو کورنیو او پوهنې سرپرست وزیرانو او د استخباراتو له عمومي مشر سره لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، د نجونو زده کړو او ښځو کار په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې وایي چې دوحه د یوې داسې سیاسي اجماع په لټه کې ده چې په افغانستان کې امنیت او ټیکاو تامین کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي په دغو لیدنو کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي یوې داسې پراخې سیاسي اجماع ته د رسیدو په برخه کې د دغه هیواد پر هڅو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو لامل شي. په ورته مهال د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې دواړو لورو د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، سیاسي همکاریو او بشري مرستو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي دواړو لورو د سیاسي همکاریو د اړیکو پیاوړتیا او بشري مرستو کې د قطر خیریه بنسټ فعالیت په هکله مفصلې خبرې کړي. په دې لیدنه کې دوی وویل چې شته فرصتونه باید ښه مدیریت او استفاده ترې وشي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د افغانستان د ستونزو په حل کې د قطر رول مهم بولي. د سیاسي چارو شنونکی عزیز میراج وایي د اسلامي امارت چارواکو او د قطر هیواد استازي ترمنځ خبرې به د افغانستان ستونزې حل کړي او په دې سره به طالبان کړې ژمنې هم ضرور عملي کړي. د سیاسي چارو شنونکی شیر حسن څرګندوي قطر د طالبانو لپاره په اوږده موده کې ښه میلمه پالنه کړې ده او هر هغه څه چې د واقعیتونو د منلو په سطحه کې دي د قطر له ادرسه دوی ښه مني. د قطر پلازمینه دوحه د هغو بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او ډیپلوماټانو کوربه ده چې د افغانستان لپاره کار کوي او اسلامي امارت هم په دغه هیواد کې سیاسي دفتر لري چې مشري سهیل شاهین کوي.